د غزني د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي چې د جغتو ولسوالۍ د بید کلي په سیمه کې یې د نایابه هوسیو د 2 بچو د غیر قانوني ښکار مخنیوی وکړ. دا هوسۍ چې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي د ښکار کوونکو له منګولو وژغورل شوې او د لا ښې پاملرنې او ساتنې په موخه د دغه ولایت مرکز ته ولېږدول شوې. دوی زیاتوي چې دا هوسۍ د مهال د روغتیا له پلوه په ښه حالت کې دي او حکومت د داسې ژویو د ښکار مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي، په ځانګړي ډول هغو ژویو ته چې د ورکېدو له خطر سره مخ دي. دا له هغو حیواناتو چې دي په سره لیست کې دي، یعنې په حالت د انقراض کې دي، نو دلته دا موجود شوي د دې لپاره حفظ ساتنه یې اوس موږ راسره انتقال ورکوو مرکز ته غزني ته، له غزني نه بیا کابل ته انتقال ورکوو ترڅو حفظ ساتنه وشي. آهویی که ما از نظر طبی اینا رو معاینه کردیم دیدیم که انشالله فعلا کدام مشکلاتی ندارد. باید در حفظ و مراقبت اینا خیلی کوشش شود، در هوای نگهداری شود که هوای صاف باشه، آزاد باشه. در طبیله ها نباید اینا نگهداری شود به خاطر که طبیله ها کربن داره، اینا به زودترین وقت به مرض شوش گرفتار میشه، از بین میره. په همدې حال کې د جغتو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې د غیر قانوني ښکار د مخنیوي له امله د غرنیو سیمو وحشي ژوي زیات شوي دي. هغوی غوښتنه کوي چې د چاپیریال د خوندیتوب په برخه کې باید لا ډیر نظارت وشي او د خلکو پوهاوی لوړ کړل شي. چند سال پیش خیلی شکار میکردن همی آهو تا وقتی که امارت اسلامی آمده بود، ولی الحمدلله تا وقتی که آل امارت اسلامی آمده همین 3 سال شکار منع شده، کسی شکار نمیکنه و خیلی خوب شده. حالی که آهو تعداد هم زیاد شده. ما که یگان روز میریم چکر بهار سال الحمدلله سالای کوه بسته، مردم از غزنی می از کابل می چکر دی کوه می آهو رو میبینن، خودش واقعا یک لذت خاص داره. تقریبا دی کوه ما دا 15 تا مانده بود، زیاد نمانده بود. همه شکار کرده بودن، زمستانی میمدن شکار میکردن، تابستانی شکار میکردن. ولی این مدت 3 سال است که الحمدلله کس شکار نمیتونه، شکار نمیکنه. حالا خیلی زیاد شده. د یادونې وړ ده چې غزنی ولایت په ځانګړي توګه د دې ولایت سویلي او ختیځې ولسوالۍ د مختلفو ډولونو وحشي ژوو لکه هوسۍ، لیوه، ګیدړه، زرک او نورو وحشي ژوو طبیعي استوګنځی ګڼل کیږي.